بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. تېره ویډیو کې موږ تنوین په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي وو. د ویډیو کې به انشاءالله غاښونو په اړه باندې مکمل معلومات ترلاسه کوو. آیا په یو نورمال انسان کې څو غاښونه وي، په څو برخو باندې ویشل شوي دي، په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي، هر یو کې څو موجود دي، دا به انشاءالله په دې ویډیو کې ووایو. ښه، د یو نورمال انسان په خوله کې 32 غاښونه وجود لري چې 14 په بره ژامه کې او 14 په ښکته ژامه کې موجود وي. یو نورمال انسان هغه په خوله کې 32 غاښونه وي، 14 بره ژامه کې دي او 14 په ښکتنۍ ژامه کې دي او پر 4 برخو ویشل شوي دي. دغه 32 غاښونه د په 4 برخو باندې ویشل شوي دي. کومې برخې دي؟ اول ثنایا، دویم رباعي، دریم انیاب، څلورم ادراس. ثنایا کوم غاښونه دي؟ 4 مخکینی غاښونه دي چې 2 بره ژامه کې او 2 ښکته ژامه کې وجود لري. 4 هغه مخکینی غاښونه چې کوم د یو انسان په خوله کې مخامخ ښکاري غړ غاښونه دي، 2 بره دي او 2 لاندې دي. برنۍ ته ثنایا علیا وایي، لاندني ته ثنایا سفلا ورته وایي. رباعي کوم غاښونه دي؟ 4 غاښونه دي، 2 بره ژامه کې او 2 ښکته ژامه کې د ثنایا ښي او چپ طرف ته واقع دي. یاد ساتئ ملګرو، ثنایا غاښونو ښي طرف ته 2 دانې، یو بره یو ښکته. ثنایا غاښونو چپ طرف ته بره او لاندې 2 غاښونه، دغه ته رباعي غاښونه وایي. انیاب څو غاښونه دي؟ 4 غاښونه دي، 2 بره ژامه کې او 2 ښکته ژامه کې د رباعي غاښونو ښي او چپ طرف ته واقع دي او تیرې څوکې لري، ځکه ورته کواسر هم وایي. انیاب هغه 4 غاښونه دي چې هغه د همدغو رباعي غاښونو په خوا کې واقع دي، ښي طرف ته بره او لاندې، چپ طرف ته بره او لاندې، تیرې څوکې لري، ځکه ورته کواسر هم وایي، یعنی پرې کوونکي او ماتوونکي. ادراس څو غاښونه دي؟ ادراس دا 20 غاښونه دي، په 3 برخو باندې ویشل شوي دي. کومې برخې دي؟ ادراس ګوره 20 غاښونه دي. اول 4 ضواحک، 4 ته ضواحک وایي. دې ته ځکه ضواحک وایي چې کله یو کس ضحک کوي، مسکا کوي، هغې د خولې دغه غاښونه ښکاري. 12 طواحین دي او 4 پکې نواجز دي، یعنی عقلي دندان دي. ځینې خلک یې نه لري، ځینې خلک دغه نواجز غاښونه نه لري او ځینې یې لري. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې به پوه شوي یاست. که بیا هم تاسو په کومې برخه باندې په دغه ویډیو کې نه پوه شوي یاستئ، دغه ویډیو سره دویم ځل دپاره هم وګورئ.